بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، زم ستاسو قربا، ستاسو ورور، ستاسو ملګری راهب خان یو ځل بیا د یو ډېر خوندور او مزیدار پروګرام سره ستاسو خدمت کې حاضر یم او تاسو ټولو مینوالو ته وایم ډېر هرکلی. امید لرم مینوالو چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ ټیک ټاک او بالکل خوشحاله به وئ او وخت به هم ډېر مزیدار تیریږي. مینوالو پروګرام دی زمونږ رباب منګې کې مینوالو مونږ تاسو ته د عرفان کمال په اواز کې ښایسته ښایسته شاعري، غزلونه، ټپې، چاربیتې، مصریزي تاسو ته اورو او تاسو ترېنه ډېر زیات خوند اخلئ. مینوالو نن هم د دې پروګرام بله برخه ده، په دې کې به مونږ تاسو ته د عرفان کمال سندرې اورو. نو مینوالو که په دې پروګرام کې تاسو مونږ ته څه فیډبیک راکول غواړئ نو فیډبیک دپاره زمونږ کوم پیج چې دی په فیسبوک باندې هغه تاسو لایک کړئ او په هغې باندې تاسو مونږ ته میسیجز رالیږلی شئ. مینوالو زمونږ فیسبوک کوم لینک چې دی هغه تاسو ته په سکرین باندې هم وړاندې دی. زمونږ فیسبوک لینک دی www.facebook.com/سر د پښتنو. مینوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو. راځئ چې یو ښایسته شان مزیداره شاعري د عرفان کمال په اواز کې واورو. چېرته لاړ نه شئ، موږ سره اوسئ. وفادار جانان مونده شوی نو زه به خفا په دنیا ولې کولی ګرځېدمه نو د محبت په جوارې کې نو ګټه د صدا که صدا ځان به بیلې که بیلې لیونیه ورته بیان کړنو خوښه د یار د چې ته که هرې څه جوړوي نن اشي کمقل د چې جاړي نو اوبه په کاڼو باندې که څه اثر کوي نه یو رنجیدا دل مستریم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق ته مې اماج نه کې یو رنجیدا دل مستریم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق ته مې اماج نه کې دلبر پی جنم نیتا تابو کوم د شب سرا نه د سترګو څه اثر پی جنم غزال دی پکم سبب سرا نه د جون د سحر نور پی جنم
یم لګیا خو په ادب سره قید د عشق نه یم قیصر یم زه جیل کې مې بنده ماهی راج نه کې یو رنجیدا دل مستر یم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق مې اماج نه کې او یا قربان حسن چې اخلي د حسینو خراج زه د هغې دلبر رفیق یما چې ګل روښانې کړل منیر او سراج زه د هغې ښکلي صدیق یما چې پکت وکړي گنج د مینې تاراج د عشق په بحر کې غریق یما شرف د یار دی چې بهتر یم زه په اور مې ورید لکه د زاج نه کې یو رنجیدا دل مستر یم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق مې اماج نه کې چې د نقابۍ بهر که بشر شو کائنات تی په حجاب دننه خجل شوخي شوه دا سپومۍ او قمر موجودات شو تی په سحاب دننه بهر سی پریوت د حسن اثر واغشت فیس چرخ دلاب دننه گرد د حسن په منتر یم زه حاوی په ما رسم و رواج نه کې یو رنجیدا دل مستر یم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق مې اماج نه کې هغه ګوهر یم په صدف دننه بها مې نشته په اقلیم د ښکلو شو ویشتل مې په هدف دننه رانغې ما باندې نسیم د ښکلو یا د زلفو سوکې دی په کف دننه راکه یو ځل یم کلیم د ښکلو در باندې تیر تر مالو سر یم زه مسیح رنز مې لا علاج نه کې یو رنجیدا دل مستر یم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه لارې د عشق مې اماج نه کې د جنګونه راغلم پر خو ته زه نصیب مې خوار دی هم غریب دی ربا یمه حیران د تندي کیر خو ته زه شم په جړه څنګه نصیب دی زما که اراده وکړم تر خو ته زه په مرسته هر ځای مې رقیب دی ربا هغه یم زه چې در په در یم زه کشور رها که قید یاج نه کې یو رنجیدا دل مستر یم زه حیات د جون چې مې تاراج نه کې نتی واقف نتی خبر یم زه
خبر یم زه لارې د عشق مې اما جی مینوالو یو ځل بیا واپس تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو پروګرام دی زمونږ رباب منګی زه یم ستاسو کوربه راهب خان یقینا چې مینوالو دا کومه سندره چې تاسو ته مونږ وښوله د عرفان کمال په آواز کې نو امید لرم چې دا به ستاسو ډیره خوښه شوي مینوالو دا وخت چې دی ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی که مونږ سوچ وکړو نو دا وخت زمونږ د لاس نه داسې وځي لکه چې مونږ یو موټی خاوره لاس کې راواخلو هغه چې څومره تیزۍ سره زموږ د لاس نه وځي نو همدغه شان وخت زموږ د لاس نه ډېر تیز روان دی او مونږ وروستو پاتې شو اکثر او وخت مونږ نه ډېر زیات تیز مخکې لاړ شي نو مونږ ته پکار دی چې د وخت قدر وکړو او کوم کارونه چې مونږ کوو هغه په خپل وخت باندې کوو هغې ته خپل ټایم ورکوو ځکه چې مونږ خپل کارونو ته ټایم نه ورکوو نو وخت به مونږ نه تیز روان وي نو مینوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ چې وګورو یو بله مزیداره شان شاعري د عرفان کمال په آواز کې چېرته لاړ نه شئ موږ سره اوسئ پړندو سترګو مې ګزران په یو سمین کېږي بې محبته خو زمانه زندګي نه کېږي هسې هومرما خو په مسکو شونډو مرګ غواړمه پخپل راشه پر بار میں تسلی نکیگی د دیدن تگی مارا کډک جامونا بیلتانا سویم راشه سنم بست پخلاش سنم یو زلی بیا بست پخلاش سنم یو زلی بیا د دیدن تگی مارا کډک جامونا بیلتانا سویم راش سنم بست پخلاش سنم یو زلی بیا بست پخلاش سنم یو زلی بیا دیدن تگی مارا قدمینی شربت یم د دسوی فرقت د دیدن تگی مارا قدمینی شربت یم د دسوی فرقت نور پزړس لرا کوي مال داغونه بیلتانا سویم راش سنم بست پخلاش سنم یو زلی بیا بست پخلاش سنم یو زلی بیا دا پتاس چل وشو چې د نن هیر کړم زه مړو کې د شمیر کړم زه دا پتاس چل وشو چې د نن هیر کړم زه مړو کې د شمیر کړم زه ماله خوستا دغه من راځي خوبونه بیلتانا سویم راشه سنم بست پخلاش سنم یو زلی بیا بست پخلاش سنم یو زلی بیا
ستا په جمال می قسم وخوړم ستا غمونو نه د بل چا غمونو ستا په جمال می قسم وخوړم ستا غمونو نه د بل چا غمونو ما نه په کومه ګناه اخلي ته لاسونه بیلتانه سوی یم راشه صنم بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا ولی طاهر کړو ولی غریب فدا متوهر چې هم ستا متوهر ولی طاهر کړو ولی غریب فدا متوهر چې هم ستا متوهر تا د وفا ور سره کړي یو لوزونه بیلتانه سوی یم راشه صنم بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا د دیدن تږي یم راکړه ډک جامونه بیلتانه سوی یم راشه صنم بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا بس دې پخلا شه صنم یو ځلې بیا جی مینوالو یو ځل بیا واپس تاسو ته هرکلی وایو خپل پروګرام کې او پروګرام دی زمونږه رباب منګې رباب منګې کې مینوالو کومه سندره چې تاسو ته مونږ وښوله د عرفان کمال په ښکلي اواز کې نو امید لرم چې د هغې نه به تاسو ډېر زیات خوند اخیستی وي مینوالو مونږ ته پکار دی چې د وخت قدر وکړو او وخت بې ځایه نه ضایع کوو ځکه چې مونږ ته پکار دی چې د دې کوم وخت مونږ ته میلاویږي چې د هغې نه ډېرې زیاتې فایدې واخلو مینوالو د دنیا څومره شیزونه چې دي که هغه مونږ ضایع کړو نو هغه مونږ ته واپس میلاویدی شي خو کوم وخت چې مونږ ضایع کړو نو هغه مونږ ته واپس نشي میلاویدی ځکه چې یو وخت مونږ کله تیر کړو نو هغه مونږ نه لاړ شي تیر شي که هغه وخت مونږ څه وکړو خو هغه ده که مونږ پکې ونه کړو نو هغه وخت به مونږ نه ضایع لاړ شي او مخکې به لکه ژوند کې مونږ 10 ورځې واپس راورستو شو کله چې مونږ یو ورځ ضایع کړو نو مونږ 10 ورځې د ژوند نه وروستو پاتې شو ځکه چې د وخت سره سره مونږ ته پکار دي چې ښه کارونه هم کوو لکه داسې وخت نه ضایع کوو خپل ذمهدارانې ښه په خپل وخت باندې پوره کوو مینوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ چې وګورو یو بله مزیداره شاعري د عرفان کمال په آواز کې چته مزې مونږ سره اوسئ زړګیه تا چې پټ وړلي او د داغونه داغ د مینې اوره زړګیه تا چې پټ وړلي او د داغونه داغ د مینې اوره زړګي له ډاډ په خپله ورکم زړګي له ډاډ په خپله ورکم مدام به څوک ډاډه کوي رټلي زړونه داغ د مینې اوره زړګیه تا چې پټ وړلي او د داغونه داغ د مینې اوره همزولو لري لري رانه کینې
دا چم گاونډ گاونډ می فریاد اوري دا چم گاونډ گاونډ می فریاد اوري بیلتون می زړه سوري کوي برم پګدي نا دا د مینې اور زړګي اتا چې پټ وړلی او دی داغونه دا د مینې اور زړګي اتا چې پټ وړلی او دی داغونه دا د مینې اور جی مینوالو زه بیا هرکلی پروګرام کې او پروګرام د زمونږه رباب منګې زه یم ستاسو کوربه رایب خان یقینا چې مینوالو تاسو د پروګرام نه ډېر زیات خوند اخلئ ځکه چې پروګرام کې مونږ تاسو ته د عرفان کمال په اواز کې ښکلې ښکلې سندرې تاسو ته اورو او اوس چې کومه سندره تاسو ته مونږ وښوله امید لرم چې دغه سندره به هم ستاسو ډېره خوښه شوي ډېره به هم په زړه لګېدلې وي مینوالو مونږ ته پکار دی چې خپل کار په خپل وخت باندې کوو او په وخت باندې خپل کار سر ته رسوو ځکه چې کله موږ نه یو کار په خپل ټایم باندې ونه کړو نو هغه چې وروستو کې کله موږ کوو نو هغه موږ بیا کوی نه شو هغې نه بېګار جوړ شي ځکه چې هغه ټایم موږ په خپل هغه کار موږ په هغه وخت باندې ونه کړو په هغه ټایم باندې ونه کړو نو وروستو کې موږ بیا ورته نه زړه لګي او نه هغه کار هغه شان کیږي نو موږ ته پکار دی چې کوم یو کار کوو په خپل ټایم باندې سر ته رسوو لکه که اینی کار وي که موږ باندې چېرته د آفس ورک وي دفتري کارونه وي یا نور څه کارونه وي نو هغه په خپل وخت باندې کول پکار دي مینوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ چې وګورو یو بله مزیداره شان شاعري د عرفان کمال په آواز کې چېرته هم مزه موږ سره اوسئ ما د خولو وینو او اوښکو اوبه خور کړې دي ما ټول عمرې د محبت د ګلو کر کړې دي ما په یو سر لکه زمري مقابله کړې ده تا د ګیدړ غوندې په ما پسې لښکر کړې دي زه په خوږه خوږه ټول عمر له تېروتې یما د خپل سر په دشمنانو هم باور کړې دي د اباسین مخې ته غرونه غاړه نه ټینګوي یما د شین کاڼي د زړګي په کور کې ور کړې دي نو زړه تا او نصیحت چرته کړې دي زړه تا نصیحت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي او زړه تا نصیحت چرته کړې دي زړه تا نصیحت چرته کړې دي زړه مازغه د بل او پکې اوسم زه زړه مازغه د بل او پکې اوسم زه زړه مازغه د بل او پکې اوسم زه داسې او سکونت چرته کړې دي داسې او سکونت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي
خلکو سره خاندما او زړه کې ویر کوم خلکو سره خاندم زړه کې ویر کوم خلکو سره خاندما او زړه کې ویر کوم دا منافقت چرته کړې دي دا منافقت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي او زړه تا نصیحت چرته کړې دي زړه تا او نصیحت چرته کړې دي زړه لرم خو جانان نه لرم زور او زړه لرم خو جانان نه لرم زور او زړه لرم خو جانان نه لرم سوچ په دې غربت چرته کړې دي سوچ په دې غربت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي او زړه تا نصیحت چرته کړې دي زړه تا او نصیحت چرته کړې دي ولی مرورې د جانان خوبا ولی مرورې د جانان خوبا نو ولی مرورې د جانان خوبا ولی مرورې د جانان خوبا او سترګو نه هجرت چرته کړې دي سترګو او نه هجرت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي او زړه تا نصیحت چرته کړې دي زړه تا نصیحت چرته کړې دي مینا محبت دې چرته کړې دي او زړه تا او نصیحت چرته کړې دي زړه تا او نصیحت چرته کړې دي زړه تا او نصیحت چرته جی مینوال یو ځل بیا هرکلی تاسو ته خپل پروګرام کې او پروګرام دی زمونږ رباب منګې کې کومه سندره چې تاسو ته مونږ اوس وښوله د عرفان کمال په آواز کې نو دا به هم ستاسو ډېره خوښه شوي مینوالو مونږ ته پکار دی چې د خپل وخت ډېر قدر وکړو ځکه چې د وخت نه غټ بل یو شی نشته دی نو خاص توګه باندې نن سبا مینوالو کوم زموږ سټوډنټس چې کوم دي هغوی ته زه دا وایم چې د خپل وخت نه فایده اخلئ ځکه چې وخت تاسې مه ضایع کوئ نن سبا مینوالو تاسو ګورئ زموږ څومره ماشومان چې دي هغه په سوشل میډیا کې ډېر زیات انوالو شوي دي نو خیر دی زه دا نه وایم چې سوشل میډیا مه یوز کوئ خو لکه یو حده پورې خو نن سبا چې موږ څومره ماشومان ګورو نو موبایلز به یې راخیستي او خپل ټایم په دغه فیسبوک کې او داسې نورو ویب سایټس کې هغه خپل ټایم ضایع کوي ځکه چې دا ټایم داسې وي مینوالو چې په دې کې یو ماشوم نه ښه انسان جوړېدی شي او دا د څه وجې نه چې هغه خپل وخت ضایع نه کړي
ځکه چې نن سبا مینوالو تاسو به وګورئ یو 1 or 2 months خو پاتې به وي په هغه کې د ایګزامز کې. نو زه ماشومانو ته دا ویل غواړم چې هغه خپل وخت یې نه ضایع کوي او خپل وخت یې زیاتر سټډي ته ورکړي. نوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو. راځئ چې وګورو یو بله مزداره شان سندره د عرفان کمال په آواز کې. چېرته لاړ نه شئ، موږ سره اوسئ. دا ژوندون دی که زندان دی نه پوهېږم، دا سزا ده که احسان دی نه پوهېږم. ستا په مینه کې د هر چا نه زارېږم، که رقیب دی که جانان دی نه پوهېږم. زړه رانه یار غواړي، زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. په صبرولو نه صبرېږي زورور دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. په صبرولو نه صبرېږي زورور دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. بیلتا یار زما د زړه قرار نشتا، بغیر لتا مې هډو په بل څه کار نشتا. هو بیلتا یار زما د زړه قرار نشتا، بغیر لتا مې هډو په بل څه کار نشتا. ستا یو دیدن خو په ما سم لکه اختر دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. په صبرولو نه صبرېږي زورور دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. تا پسې ګرځم زه چې چېرته ځې جانانا، ماته د ځانه ګرانې دا به منې جانانا. هو تا پسې ګرځم زه چې چېرته ځې جانانا، ماته د ځانه ګرانې دا به منې جانانا. ستا د دې یو نظر کتو بلا اثر دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. زړه رانه یار غواړي، مستي خمار غواړي. په صبرولو نه صبرېږي زورور دی. زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی، زړه مې د مینې سمندر دی. دا به وي څنګه ژوندون چې بې له تا تېرېږي، څومره په سخته په ما بېګا سبا تېرېږي.
لتا تیریږي څومره په سخته په ما بېګا سبا تیریږي ستا نوم لیکلی مې رسا د زړه په سر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه رانه یار غواړي مستي خمار غواړي زړه رانه یار غواړي مستي خمار غواړي په صبرولو نه صبرېږي زورور دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی دغه خفه زړګي مې لکه خوشحال جانانا لږ نظر وکه کنه په خپل کمال جانانا هو دغه خفه زړګي مې لکه خوشحال جانانا لږ نظر وکه کنه په خپل کمال جانانا وګوره حال مې د مجنون ځنې ابتر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه رانه یار غواړي مستي خمار غواړي زړه رانه یار غواړي مستي خمار غواړي په صبرولو نه صبرېږي زورور دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې سمندر دی زړه مې د مینې جی مینهوالو یو ځل بیا هرکلی تاسو ته خپل پروګرام کې یو پروګرام دی رباب منګی رباب منګی کې مینهوالو تاسو ته چې کومه سندره موږ وڅښله امید لرم چې دا سندره به هم ستاسو ډېره خوښه شوي مینهوالو د پروګرام وخت سر ته ورسېدو که پروګرام کې کم مینس کې که څه غلطي معنی شوي یا څه کمی به شی پکې راغلی وي نو هغې دپاره زه ستاسو نه بخښنه غواړم انشاءالله بلې هفتې لا به د عرفان کمال د نورو ښایسته ښایسته شاعرۍ او داسې غزلونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم او په تلو تلو کې مینهوالو تاسو د عرفان کمال یو بله شان ښایسته شان سندره واورئ او ما ته راکړئ اجازت د الله په امان خدایه زړه د مهرویانو مهربان کړي ما د یار او یار زما سره یو شان کړي نو هغه درد چې د اشنا د بیلتان دی او رفع دفعی د وصل په درمان کې ته چې ما منې کوي د یار د لوري کاش کې باد د سحر منی په بوستان کې نو او الهی د خپل حبیب لبرکت نوی او دا ساده انشاء رنگینا د رحمان کړي داس سوچو که پزړ کې مومن خانه
هغسې وتړه د کلي نه بهر نوی شلو کور ته ور دننه په هنره نو ګوټ په ګوټ ورته دا کلي معلوم نوی مومن خان پکې لوی شوی و ماشومه نو داسې وختو نیمه شپه وه په وتلو نو مومن خان چې دې کال ته ورختلو نو کور کې ګرځي چرته ګوري رو ګودره او ظفر خان ډله ادونا خبره ولیدل مومن کټونه ګیر چاپېره نو شیرینې بیبي منځ کې وراګیره نو مومن خان په زړه کې وکړه دا اټکل نو ویلې وربشم په شان لکه د غله او لکه چور داسې وروښوی د مومن نوی د کټونو لاندې تیر شو په زمینه نو شیرینې بیبي ته ودرېدو په سر نو خدای دې خیر کې سخت مقام دې د خطره نو لاس کې خود په سر د ګل صنم نو شیرینې بیبي شوه پورته هغه دمه نو یو ناری د خولې ووته په زوره نو او ویلې غل د ظفر خانه زما رورا نو دا ناره شیرینې وکړه په هیبت نو او رونه ټول شو د هیبت راوچت نو په یو دم کې د مومن شو چاپېره غریب کړو منځ کې راګیره نو ګزارونه یې پې وکړل د چړونو سرسري مومن زخمي شلو سړو یو ناره یې د خولې ووته په زوره او سمدستي په ځمکه پرېوته نسکوره نو دا آواز یې د خولې ووت شیرینې نو اخري دیدار له راشه لیونې شیرینې بیبي راځي وروستې دیدندې نو آخری سلګې مې واوره زن کدندې او شیرینې ویل لالا دا خو مومن دی نو وی راځي د محبت دا مې یقین دی ای جمال شاعره اوس به انګولا شینو او چې رڼا د مومن خان بشر لراشي او یا قربان اوس به د ټول بدن لمبه کما
او که اتشي سترګې په ناز در واړوما اشنا پوښتنې له مې راشه ستا د هجران پته به پروت مړ به شما په زړه مې سرې منګولې کېدنوي یک په شیبرت به پروت روح به شما په مرګ دې نمرې جانان ګران دی برنس دې پرېوځي چې پوښتنې لی ورځما چې په پوښتنه مې رانغلې نوي د جنازې لاندې مې وزه مختورونه د جنازې بازو مې نیسه نوي یا چرته به ما په راستې خوله درکړې وینه او دا خوب اشنا دې مرور شنوي یا د ژبې سره په قینچې دې پرې کومه او ما ته د زړه د سره ګرانې افسوس جانانه زه دې ونه پېژندمه یا جانان دې بد په ما ثبوت کړي یا بې بدو زړه زما نسله بده وینه یا زړه مې په زړه کې در نه بدینو یا هسې خبرې د ناکام در سره